غرباء 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 مسجدونه چې دي جمعتونه د رب العالمین کورونه دي او چې څوک د چا سره مینه کوي نو بیا دغه د کور سره مینه کوي. نو ته چې بچا ډېر مینې دغه د کور به مستا خوښي، دغه د کور ته د تګ راتګ به مستا خوښي. مسجد په عربی کې هر هغه ځای ته وایي چې هلته سجده لګولی کېږي او دا د دې سجدې فضیلت دی چې الله دغه ځای له دغه سجدې نه دا نوم ورکړی دی، نو مسجد یې ورته ویلي. دې جوماتونو ته چې راوشي رب العالمین ور ډېر څه ورکوي. ځکه حدیث کې راځي، امام طبراني راوړی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، او دې غوږ کېږدئ. الله وایي ان بیوتي فی ارض المساجد، په دې ځمکه کې زما کورونه چې دي هغه جوماتونه یې د رب العالمین کورونه یې. وان زواري فيها عمارها، او زما زیارت کوونکي هغه خلک دي چې څوک د کورونه آبادوي، چې د کورونه څوک آبادوي نو دوی زیارت کوونکي. فطوبى لعبد تطهر في بيته، نو د هغه سړي دپاره به په جنت کې یو خاص ونی الله وی ګورئ، وی هغه سړي دپاره خوشحالیانې دي چې په خپل کور کې اودس وکړي، چاردام وکړي. ثم زارني في بيتي، نو بیا زما زیارت له راشي کور ته. کور ته چېرته راشي؟ جومات ته راشي. نو بیا وی الله وی نو چې بیا یو سړی د چا زیارت له ورشي نو چې په چا پسې ورغلی نو په هغه باندې حق یې نو هغه له بیا ښه مېلمستیا کوي. مطلب د رب العالمین د خبرې دا دی چې زه بیا د دغه انسان ډېر ښه مېلمستیا کوم کوم سړی چې په ما پسې راشي. ابو سعید خدري رضی الله عنه حدیث دی، کله چې تاسو یو سړی وینئ چې د جوماتونو ته ډېر ځي راځي او د جوماتونو سره تعلق یې جوماتونو سره رابطه یې، فاشهدوا له بالایمان، نو د دپاره د ایمان ګواهي ورکوي چې دا مؤمن دی، ځکه چې د مؤمن تعلق د جومات سره یې. ظاهري خبره ده چې یو سړی دمخانې ته ځي راځي او یو سړی لوبو له په مخه ځي راځي، نو مونږ ګواهي ورکوو چې لکه دا اولنی سړی ډم دی، دویم سړي ګواهي په دې ورکوو چې د لوبو سره شوق دی، پالتو انسان دی. دا دریم چې کوم په پالتو مجلسونو کښېني دا ګواهي ورکوو دا دروغجن دی، دې دغه مجلسونو کې نه چې له دروغ وایي، غیبتونه کوي. یو سړی جومات ته ډېر ځي راځي، هغه دغه ګواهي ورکوو چې دا انشاءالله مؤمن دی چې جومات کې ډېر نه شي. نو ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې د دپاره به دا ګواهي ورکوئ. دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. ګوره د قیامت دې سختو ته چې هغه ته اوس ته معلومې دي او موږ بار بار بیانې کړي دي، څومره عجیبه سختې به وي د قیامت په ورځ. خو په دغه ورځ به رب العالمین دغه خلکو له د کومو تعلق او رابطه چې د دې جوماتونو سره یي هغو له به امن ورکوي، هغو په اطمینان کې. ذکر ابو هريره حدیث ته سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وکسان دي چې الله به له قیامت پر ورځ د عرش سورې ورکوي، هغه ورځ چې بل سورې باندې الله د عرش په سوري کې به ودرېږي. یو کس به کې ذکر کړی دی وو کسانو کې، ورجل قلبه معلق بالمساجد، او هغه سړی چې د هغه د زړه تړلی شوی په دې جوماتونو پورې. جومات هغه ځای دی چې په هغې کې مؤمن د دنیا د غمونو کې چې کله ستړی شي نو دغه ځای ته راځي. دې ځای کې مسلمان ته یو اطمینان میلاویږي، یو سکون میلاویږي، د دنیا د غمونو نه انسان لږ دمه شي، راشي په دې باغچه کې ځان له وګرځي، ځان له څه مېوې راوشوکوي. لکه څنګه چې کله سړي ساه ډوب شي نو دې باغچې پورې وځمه، دې پټي پورې وځمه، ګورې هلته یو چکر ولګوم، ځان له به څه مېوې راوشوکوم. دا د مؤمنانو باغ دی. دلته مؤمنان راشي نو د هغوی ساه ازاد شي، دلته چې مؤمنان راشي د دنیا د دې غمونو نه دمه شي. جوماتونه هغه ځایونه دي چې په دې کې زموږ د رب دین بیانولی کېږي، قرآن او حدیث، د ذکر حلقې. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي، د ابو هريره حدیث ته امام مسلم راوړی دی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، کله چې یو قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې راجمع شي، یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم، د الله د کتاب لولي او دغه وی او په دې ځان پوهکوي، د الله په دې باندې ځان پوهکوي. الا نزلت علیهم السکینه، الله یو خاص سکینه او اطمینان د دې خلکو په دې زړونو کې راکوزوي. د رب العالمین د طرف نه اولنی انعام په دې خلکو باندې. دویم وغشیتهم الرحمه، د الله رحمت په دې راوري. وغشیتهم الرحمه مطلب چې د رحمت کې دوی ډوب پراته دي د رب العالمین په رحمت کې.
وحفتهم الملائکه او د ملائکه را کوشي د اسمانونو او د وزري چې د خوري کړي او چپ چاپیره د خلکو نه ولاړي دغه چې چت خلک ناشتي او په چت ځکه ناشتي چې په کور کې ناشتي کله چې ته چا کړه ملمه شي ورشي د غټ سړي کړه نو چوکیدارای د دروازه او درولي چې ملمه ته څوک سوونه وي دغه غټ سړي کور ته تلای کنه چې رب العالمین کور ته راشي نو ملائکه ورته ولاړي الله باندې رحمت وروړي وذكرهم الله في من عنده ټول غټ نعمت داري چې الله د خلکو تذکره به اسمانونو کې کوي ملائکه ته وګوره زموږ بندگان چې کوم ناشتي حدیث کې راځي او ډېر عجیب حدیث ته امام طبرانی راوړی دی ان المساجد بيوت المتقين وې د جمعتون جدي د تقوادار خلکو کورونه دي د تقوادار خلکو سړي کورونه نبي وی چې دا چا کور چې د جمعه شي ضمن الله له بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى الجنه نبي دريشنه ګارانټي ته ملوي چې کله د جمعه تخپل کور کې د الله طرفنا خوشالياني د الله طرفنا رحمت او په پولیس سیرت باندې به تیریږي او جنت ته ورنوځي د دې دریو ضمانت ته په دې حدیث کې ملوي ګارانټي په شرط دی چې ته د جمعتون خپل کور وګڼي دې ته د عزت او د تکریم او د تعظیم په نظر باندې ګوري د خپل کور ویلي ځکه چې انسان د خپل کور ډیر تعظیم کوي ډیر په دغه نظر وته ګوري عثمان بن عفان رضی الله عنه حدیث ته بخاری مسلم کې من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنه سجد الله د پر کور جوړ کې الله بوله تقشن کور په جنت کې جوړي یو حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه حدیث ته من بنى مسجدا لله كمفحص قطا چا چې په جمعات کې د الله لپاره دومره کار وکړو لکه په څومره ځکه چې یو مرغۍ اگې چې اگې څومره ځي وړکې ځي او اصغر یا د دینم لک د اگې د دینم لک بنى الله له بيتا في الجنه الله ودې لک ځواني جنت کې کور جوړي په دغه معمولی ځواني چې دې مرغۍ په څومره ځکه اگې چې څومره ځي چې دغه مرغۍ د دین لک کمی دینه کم دې څه خبره نه خو چې الله د پاره د بکیدا خواري وکړه په جمعات کې الله به دې په بدله کې په جنت کې یو بنگله درکړي جمعات پتلو راتلو باندې ځان عادت کول پکار دي کاغه ګرمي ده او کاغه یخني ده دا بس کسان بس معمولی غونډه کې باندې ګوري به ډیره کې پراته نن ګرمي ده موسم ډیر ګرم ده او نن چې یخني ده یونی شمله دا ته وزن عادت کې کله شپې تیارې می بدی کې بمزي کله لار ګرانې می بیا بمزي ځکه چې یو حدیث ته ابو موسی شریدان حدیث ته رسول سموي چې ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليه ممشا فابعدهم ډیر اجر به د منځونو هغه چاته ملاويږي چې څوک ور د لري نه پیاده راځي دي خلکو ته ډیر زیات اجر ملاوي او بل حدیث وته د بوریده رضی الله حدیث ته رسول سموي چې بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه کوم خلک چې په تیرو کې جمعتونو ته راځي په تورو تیرو کې رواني سحر منزله په تورو تیرو کې رواني ماسوته منزله وي الله به دوی له پوره کامل رڼا د قیامت پورې زور کوي چې به ورته سخت ډیره زیاته دا کسان کوم چې جمعتونو ته راځي بل حدیث وره ابي بن كعب رضی الله عنه چې یو سړیو ابو د رسول سم د جمعه ته منزله راته او د ټولو نه لري د سړیو شیدو د رسول سم د جمعه نه په دې ټولو کسانو کې دی بدل لري نه راته وكان لا تخطئه صلاه دا جيب خبرو چې دنه موږ نه پاتې کېد چې موږ جمعه ته راځو سړی بناس ډېر لري نه بدل راته نو هغه ته چاوي چې ګورته دي کارو ځان له خروان یو خرزان لواله نه کله ګرمي او کله یخني نو ته باغی سوري کې نظر براره چې کله د ګرمي خرابې کله د یخني خرابې د مدینه ګرمي او د مدینه یخني د ټول معروف دي او په هغه وخت کې ناغو دي چې نه کڅوکره د دوی چې ستاره ټول کور چې ته د رسول الله د جمعه ته خوا کې دوزم چې نه ته دا خبر کې ځل خروال ولی وې زه دا غواړم چې الله دا ولي کې او ملائک زما دا خبر ولي کې چې د منزل زیرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه رسول الله ته قد جمع الله لك ذلك كله نبي غتم دوی چې الله ولله هر څه لیکلي یو مسلم دا حدیث راوړي هغه ته به دوی چې الله ولله هر څه لیکلي
تغير